د ملا د تیر د برست فریکچر څه شی دی؟ که تاسو یا ستاسو د کورنۍ کوم غړی د لوړ سرعت ټپ له امله د برست فریکچر تشخیص شوی وي اندېښنه مه کوئ. عموماً برست فریکچر یو ځانګړي ډوله فریکچر ده چې پکې د ټپ له امله د هډوکو ټوټې سره یو بل ته کراس یا ګډې شوي وي. دا د ملا د تیر فریکچر دی چې عموماً د لوړ سرعت ټپ له امله رامنځته کیږي، لکه د سړک د ترافیکي پیښې یا له لوړ ځایه د لوېدو له امله. په داسې حالاتو کې کله چې یو مهر ډېر شدید زیان ویني تر دې چې د هغې مهرې څو کوچنۍ ټوټې شي نو دې ته برست فریکچر ویل کیږي. دا فریکچر په اسانه ډول د لوز یا اسکین له لارې تشخیص کیدی شي. عموماً کله چې د ملا تیر برست فریکچر وي د مهرې یوه ټوټه د ملا تیر د عصبي رشتو خواته خوځېږي او د ملا تیر عصبي رشتې باندې فشار راوړي. کله چې د برست فریکچر له امله د ملا تیر عصبي رشتې باندې فشار راشي نو دا کولی شي عصبي نښې رامنځته کړي، لکه درد چې پښو ته خپرېږي یا د پښو فلج یا د تشو حاجتونو په کولو کې ستونزه یا د پښو په ځینو برخو کې د هس له لاسه ورکول. عموماً برست فریکچر د ملا تیر په منځنۍ برخه کې چې ورته توراسیک سپاین وایي رامنځته کیږي، یا دا فریکچر د ملا تیر په کښته برخه کې هم رامنځته کیدی شي چې هغې ته لمبر سپاین وایي. په ندرت سره دا فریکچر د غاړې د ملا تیر سرویکل سپاین کې هم د لوړ سرعت ټکر له امله رامنځته کیدی شي. نو کله چې ستاسو د ملا تیر کې برست فریکچر وي او د مات شوي هډوکي ټوټې له امله د عصبي رشتې باندې فشار وي نو باید حتما ډاکټر ته مراجعه وکړئ. کله چې تاسو ډاکټر ته لاړ شئ ډاکټر به ستاسو لپاره سی ټي سکین یا ام آر ای وکړي او همداراز به د برست فریکچر د عصبي اغیزو په اړه مفصل عصبي معاینه ترسره کړي. هغه به ستاسو د پښو ځواک، د پښو حس او دا چې تاسو کولی شئ تشي حاجت یا ادرار وکړئ که نه معاینه کړي. په داسې حالاتو کې د مفصلي عصبي معاینې او د برست فریکچر لپاره د سی ټي سکین یا ام آر ای له کتلو وروسته که چیرې عصبي زیان موجود وي ډاکټر به تاسو ته د جراحي مشوره درکړي. دا جراحي عموماً د ملا تیر د فشار کمولو او تثبیت جراحي په نوم یادېږي. په دې جراحي کې موږ ستاسو ملا تیر د ځانګړو امپلانتونو په وسیله ثابتو او ستاسو ملا تیر ته به فشار کم کړو. یعنی هغه مات شوي د هډوکو ټوټې چې د ملا تیر حسابو باندې فشار راوړي لرې کول. په داسې حالاتو کې چې کله موږ دا ماتې شوي ټوټه د ملا تیر له حسابو لرې کړو او ملا تیر ثابت کړو نو په ډیرو مواردو کې د ناروغ عصبي حالت بیرته رغیږي او ناروغ د څو ورځو یا اونیو په موده کې عادي حالت ته راګرځي. دا جراحي عموماً 2 ساعته وخت نیسي او ناروغ باید 3 ورځې په روغتون کې پاتې شي. موږ حتی ناروغ ته اجازه ورکوو چې له دې جراحي وروسته وګرځي او ودرېږي. له بلې خوا یو څه شته چې ورته ثابت ماتېدل وایي، په دې کې د هډوکو ټوټې شته خو د ملا تیر حسابو باندې فشار نه وي. په داسې حالاتو کې کله ناکله موږ ناروغ ته وایو چې اوږده موده بستر پاتې شي خو جراحي ته اړتیا نه وي. نو د عصبي کمزورۍ د ماتېدو ډول د هډوکو اعصابو د زیان کچې او په راتلونکي کې د عصبي کمزورۍ د امکان له مخې ستاسو ډاکټر ممکن تاسو ته د جراحي مشوره درکړي یا یې درنه منع کړي. خو که ستاسو د ملا تیر کې د چاودېدلي ماتېدو، هګیز، لهجید ستونزه وي نو باید حتمي د ملا تیر جراح ته مراجعه وکړئ چې له هغه ځایه به تاسو ته لارښوونه وکړي. مننه.